پیښو ته د رسیدنې عالی امارتي کمیسیون فوق‌العاده غونډه جوړه شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ پیښو ته د رسیدنې عالی امارتي کمیسیون فوق‌العاده غونډه نن شنبه د روان 1403 لمریز کال سور میاشتې په 22مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه او په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله هیوادوالو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د عاجل مرستې رسیدنې په اړه خبرې اترې وشوې. په پیل کې پیښو ته د رسیدنې عالی امارتي کمیسیون رئیس محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند په بغلان، غور، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله هیوادوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه ژوره خواشیني وښوده. شهیدانو ته د جنت الفردوس، پاتې کسانو ته د جمیل صبر او زخمیانو ته د الله جل جلاله له دربار څخه د عاجل شفا دعا وکړه. محترم ملا صاحب د خپل خبرو پر مهال وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیری وخت خلک د طبیعي پیښو له عمله زیان ویني. له همدې امله مسؤل ادارې مکلف دي چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هیوادوالو ته پر وخت د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی ولري. په دغه ناسته کې په بغلان، غور، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې د سیلابونو له عمله زیانمنو هیوادوالو ته د بیړنیو مرستو رسولو په موخه د کورنیو چارو وزارت، اقتصاد وزارت، روغتیا وزارت، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت او سرې میاشتې په مشرۍ په ترتیب سره د نجات مرستو د جلب او جذب، روغتیا او ټپیانو ته د رسیدنې د تکفین او تدفین او د خوراکي توکو د چمتو کولو او رسولو کمیټې جوړې شوې. پیښو ته د رسیدنې عالی امارتي کمیسیون مشرتابه د ټاکل شویو کمیټو غړو وزارتونو او ادارو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره دې د پیښې ځای ته ځان ورسوي او له شته امکاناتو څخه په استفادې سره دې د زیانمنو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. خایسته باد سوچند کړم